د دلالانو په کوڅه کې شور ګډ و. بره د دوهم او دریم چت نه بیلو بټو پیغلو لاندې ننداره کوله. د ځینو به په سترګو کې اوښکې ډنډ وي او د ځینو به خوله له خندا نه راټولېده. لاندې کیسه په یوې نوې راوستل شوې جنۍ جوړه وه. د یو کس له خولې به واورېدل شول چې عاشق بله جنۍ راوستې ده. خو د دې په راوستل شوو جنو کې یوه خوبي دا وه چې ټولې به ښکلې وي. یو نیم موټر به کوڅه کې تیر شو. دوی به لار پرېښوده. بیا به سره راټول شوه. جنۍ په مایوسه نظر د عاشق په سترګو کې سترګې خښې کړې وي، خو په عاشق یې هېڅ کوم تاثیر نه کاوه. په سر یې د 40,000 نه بولي روانه شوه. ښکلې جنۍ د زیاتو دلالانو په وړاندې په مات زړه ولاړه وه. د خپلو سترګو اوښکې په قابو کې نه وي. هره خوا یې په تش نظر کتل. د خلاصون ورسره هېڅ کومه لاره نه وه. د څادر پیڅکو ته یې په خپلو مټو کې زور ورکاوه. بولي 1,20,000 ته ورسېده. نور پرې بره څوک نه ورتلل. عاشق غږ پورته کړ. 1,20,001 1,20,02 1,20,000 خبره یو کس ونیوله. 1,10,000 شور جوړ شو. ټول غږ پسې شاته وکتل. د ښکلي ټوډي موټر دروازې سره یو ځوان ولاړ و. د عاشق په څېره خندا خپره شوه. بیا یې 3 ځل 1,10,000 تکرار کړل، خو هیڅ کس پرې نور بره نه ورتله. په ځوان یې غږ کړ، راشه او جنۍ دې واخله. تر اوسه ورسره مالا. ټولو وخندل. ځوان موټر ته کېناست. را مخ کې کا. جنۍ ته یې اشاره وکړه، کېنه. ګیټې ورته خلاص کړ. جنۍ ډېره زر کېناسته. دلته ورته هر انسان د ځنګل وحشي ځناور نه کم نه ښکارېده. فکر یې وکړ چې له ډېرو خو خلاصه شومه، اوس یې وته راغلمه. ځوان پیسې وشمېرلې. جنۍ عاشق ته په غوسه نظر وکتل. هغې ورته وویل، ورځه چې د مینې په خوند دې پوهه کړم. له دې خبرې سره سمه جنۍ موټر ته وخته. د بره چتونو پیغلې له نندارې تاو شوې او ځینو خپلې اوښکې پاکې کړې. موټر د دلالانو له کوڅې ووت. په ځان پسې یې دوړې تاوې کړې. دلته هر څه ځکه آزاد و چې حکومت ته یې ټیکس ورکاوه او دا میدان د بولۍ وه. که څه هم میدان نه وه، لویه لار د څو چتو بنګلو منځ کې وه. په لږ وخت کې د ټولو له سترګو موټر پناه شو. د جنۍ د صبر کاسه چپه شوه چې اوس په مداد دله په چا خرڅوي. راځه زړه خو پرې سپک کړه. ځوان خاموش وه. څه یې ویل، خو جنۍ پرې خوله را خلاصه کړه. ای بې غیرته، بې وجدانه، ته مې اوس په چا خرڅوي؟ که نه اول مې خپله عزت لوټوي. تاسې کې ولې د ایمان او غیرت نښه نه ښکاري؟ تر کومه به پردی تورسرو سره داسې د ځناورو چلن کوئ؟ تاسې هېڅ د خدای نه ویریږئ چې یوه پیغله جنۍ لکه د څاروۍ اخلئ او بیا پرې خپل جیبونه ډکوئ او د هغې عزت د خاورو سره خاورې کړئ؟ تاسې هېڅ احساس نه لرئ. دا نو ژوند دی چې تاسې یې کوئ. د رزیل بې غیرت او د لال زویه. موټر برابر سفر کړی و. ځوان د جنۍ ټول سپکې سپورې واورېدې، خو چې د پلار نوم یې پکې تر غوږ شو، بریک ته یې پښه یوړه. موټر ودرېده. وروسته خوا دوړه مخ ته راغله. ځوان جیب ته لاس کړ. د 500 لوټې راویست. جنۍ ته یې ونیوه. ورته یې وویل، خورې ښکته شئ، په دې مو ځان ته رکشه ونیسئ او ځان کور ته ورسوئ. او یوه هیله درنه کوم، ما ته ښې ډېرې ښېرا کنځلې وکړه، خو خیر دی، پلار مې پکې مه یادوه، هغه مړ دی. جنۍ د ځوان له خولې د خور په کلمې اورېدلو حقه حیرانه پاتې شوه. خپله ملامتۍ یې حس کړه چې دې ځوان خو په ټوله لار راته یوه جمله هم ونه ویله. وروسته سیټ کې رانیغه شوه. نو ته په ما څه کوې ها؟ ځوان مخامخ هنداره کې وکتل. سترګې یې بیرته ښکته کړې. هیڅ نه. غوښتل مې چې تا تر خپل کوره ورسوم. ما چې درنه د ادرس پوښتنه کوله، تا شروع وکړه. جنۍ چې د ځوان خبرو حیرانه کړې وه، ویې پوښتل، نو بیا دې ولې زه د دلالانو په کوڅه کې په لوړه بیه واخیستم؟ ما لاره غلطه کړې وه. هلته رش جوړ وه. پوښتنه مې وکړه، دلته څه کیسه ده؟ چا راته وویل چې بازار ته نوې جنۍ راغلې، بولي ده ور باندې. ما ستا په سترګو کې اوښکې ولیدې، په څېره کې دې د خلاصون لارو ته سترګې وې، په زړه دې رب ته زارۍ او خلکو ته دې غوسې ماته ستا سپېڅلتیا په ګوته کړه. او ومې غوښتل چې تا له دې بازار آزاد کړم. له پلار مې زده کړي چې لاړمنو سره مرسته کوئ، که څه هم تاوان وي پکې. ما ځکه ښه وبلله ځکه چې له تا د پیسو ارزښت کم وه. جنۍ په خپلو سپکو سپورو ډېره په ځان غوسه وه چې ما څه وکړل. رښتیا هم چې د لاس ګوتې یو شان نه وي. له فکر وروسته یې خبرې بیا پیل کړې. خو تا به راته ویلي وو چې مرسته در سره کوم. ما به ولې تا ته کنځلې کولې؟ ها؟ د ځوان نظر په سرک کې او فکر یې جنۍ ته وه. که تا خبرو ته پرېښی وای نو حتمن مې درته ویل. ستا سپکو سپورو په ما هېڅ بد تاثیر ونه کړ.
پلار مې راته ویلي چې ښه کوه خو په چا احسان مه کوه. جینۍ بره په کتو سره وویل ستاسې پلار دې رب تعالی په هغې دنیا خوشحاله لري چې ستا غوندې زوی روزلی دی. بیرته یې نظر مخامخ ځوان ته که خو تاسې ولې له ما پوښتنه نه کوئ چې زه دلته څنګه راغلی یم؟ ځوان ورته وویل پلار مې راته ویلي چې د چا په شخصي ژوند کې به کار نه لري ځکه هغې دغه لار په خپله خوښه انتخاب کړې وي خو تاسې بده ما اخلئ. مقصد مې ترې دا نه و چې ته هلته وې نورې 100 مسلې شته. ستا پلار ښه وایي چې ځینې خلک هم داسې غلطې لارې خوښوي. پوهېږم ته له ما پوښتنه نه کوي. زه به درته د هغې بازار کیسه وکړم. ځوان خاموشه شو. جینۍ کیسه شروع کړه. دغه کس چې زه یې خرڅولم ما سره یې د موبایل له لارې خبرې کولې. نه پوهېږم چې زما نمبر یې له کومه کړی وه خو ډېر مهربانه او له زړه پاک غږېده. خوږې خبرې یې کولې. په ځان یې بېل له حده زیاته میینه کړم. تصویران یې هم خپل رالیږلي وه. له څېرې بدرنګه نه وه. د وخت په تېرېدو یې راسره څو پټ ملاقاتونه هم وکړل. هلته یې لمس کولم لا نه. نو زما د دې دا کردار ډېر خوښ شو ځکه د نورو غوندې وحشي حرکات یې نه کول. ما ته د نړۍ تر ټولو سپېڅلی انسان معلومېده. دا چې مې رنګ ښکلی دی زموږ اقتصادي حالات ډېر ښه دی هر څه چې وغواړم اخلم او خوړلی شم. هغه راته ځان غریب معرفي کړ. ویلې که جرګه در ولېږم پلار دې نه راکوي. کیدای شي د دې خبره صحیح وه. بیا ما سره د تېښتې په اړه وغږېده خو اوس هوښیاره شوم چې صحیح نه وه. کور بې له ده هېڅ خوند نه راکاوه. هر وخت او هر ځای کې به مې دا له خدایه غوښته. لنډه به یې ووایم ما د خپل کور عزت او غیرت د پښو لاندې کړ. قدمونه مې پرې کېښودل او له ده سره راوتښتېدم. ما سره تر هغې بازاره ډېر خوږ غږېده. کله مې چې هلته حالات ولیده سر را باندې وګرځېده. ده ته به مې چې وکتل داسې به یې ځان ښوده لکه ما چې بیخي پېژني نه. هلته پوه شوم چې د ډېرې جنکۍ دې بازار ته د مینې په پلمه راوستې دي او بیا یې عزتونه تار تار شي. ځوان تندي ته په ورغوي ټپ ورکه. اوف دا د موبایل یارانې هم ډېرې عجیبه وي. سړی به نشي درکولی او در باندې مین شوم. حیران دلته یم چې هلک به جینۍ لیدلی نه وي او د مینې تار به یې ورسره غځولی وي. همداسې جنۍ هم دې نړۍ کې اوس هم دومره احمقان شته یقین مې نشي. او پیغلو ته ګوره د مور پلار ورور د 25 کلونو مینه د 1 کال 2 یا 2 میاشتو مینې لپاره هیره کړي. افسوس زر ځله افسوس. ښه راځه چې تر کوره دې ورسوم. بې له دې چې فکر وکړي سمدستي جواب ورکه. امکان نه لري وژنې مې زه کور ته نه ځم. ځوان لږ سر شاته کوږ کړ. د هغوی حق دی چې تا ووژني. ستا له وجې په کور کلي قام کې سترګې ټیټې شوي دي او تا د اسلام له قوانینو هم سرغړونه کړې. راځه ادرس راکړه چې ودې رسوم. د جینۍ سترګو کې اوښکې راغلي. خو زه له مرګه ډېره ډارېږم. زه نه ځم. هغوی سره به سترګې څنګه مخ کوم؟ دا خو بیل مرګ دی. ځوان ورته وخندل. ها ها اوس ته احساس کړه ولې په هغه وخت ونه شرمېدې چې له کوره راوتې. ته به د همزولو جونو سره څنګه میلاوېږي؟ پوهېږم سخته ده خو بله لاره نه لري. ادرس راکه که نه؟ د جینۍ له خولۍ بېواکه ووتل. ته ما سره واده وکړه له تا سره ځمه. ځوان بیا وخندل. ها ها ګوره خورې زما له مخکې یو واده شته. دا فکر دې بدل کړه. بیا یې ډېر زر جواب ورکه. خیر دی خور راته مه وایه زما بن قبوله ده مشکل نه لرم. خیر دی ما سره واده وکړه. ځوان د لاس په اوچتولو سره وویل واو ستا خو قبوله ده خو چې هغه هم قبلوي او که نه او بله پیغله جینۍ چېرته بنه خوښوي. تا داسې زر غاړه کېښوده وایي اوبو اخیستې ځګ ته هم لاس اچوي. دا رښتیا خبره ده. جینۍ سلګو ونیوه. هیلکو ما سره بله لاره نشته. په خپلو کړو مې ډېره پښیمانه یمه. ته را سره دا مرسته کوي؟ ځوان بیا خندا وخوځاوه. نو ته خو مرسته نه غواړې واده غواړې. جینۍ ورته لاسونه جوړه کړل. ما لپاره مرسته ده او ته د واده نوم ورکه. خیر دی. ځوان فکر وکړ چې ښځه مې مني او که نه خو زه در سره واده نه کوم ځکه کوم ګام چې تا پورته کړی د بخلو نه دی او په آینده کې در باندې اعتبار هم نشته. جواب کې ورته وویل سمه ده که ښځې مې را سره منله نکاح تړم در سره او که یې نه منله زما یو کاکا دی غټ غټ بچي ګرځي خو ښځه یې نشته. ډېر وخت وفات شوي. بیا به له هغه سره نکاح وتړي. پوهېږم هغه یې سمدستي مني. جینۍ تر ډېره خاموشه وه. زړه کې یې وویل چې د یوې تښتېدلې پیغلو ژوند همداسې وي. هېڅ کومه بله لاره نه لرمه. په کرار یې سر وخوځوه. ما ته منظور